دا د ننګرهار ولایت د غني خیل ولسوالۍ اړوند د 28مې ویالې سیمه ده. زه په هماغه کور کې ولاړ یم چیرته چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 11 بجې د ډرون الوتکو دغه کور په نښه کړو. د کورنۍ د مشر په وینا په دغه پیښه کې د کورنۍ 6 غړي ټپیان شوي دي. د کور په ویرانه کې د خپلو ورکو وسایلو په لټه دی. 45 کلن شاسوار چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې د خټګرۍ له لارې پوره کوي د هغې کورنۍ مشر دی چې تېره شپه د ننګرهار په غني خیل ولسوالۍ کې د پاکستان ډرون الوتکې کور په نښه کړی. نوموړی د دغه هوایي برید په تړاو داسې وایي: دغه بیګا په خواږه خوب باندې ودوم او په دغه ځای کې دا ډرون وشو. شپې کم زیات 11 بجې وې. یوه مې د کور والا او 5 بچي دا پکې زخمیان شو او هسپتال له مو ویوړه. بیا راته ویل چې تعمیل یې ویسئ شدید زخمیان دي او باقي دا زموږ همه کور دی چې هېڅ شی په دې کې روغ نه دی پاتې. دا کوټې دا مالونه دا مور هر څه ته شی مې چې لري یو غریب سړی وم دا هر شی مې پکې د لاسه ورکړی او داسې شخصیت مې د ټولو خلکو ته پته ده چې هېڅ یوه ډله ته فله ده چې هېڅ شي کې ما تقریبا چې په دې 45 کلو عمر بس ما ایک یوه ډله کې یو قدم نه دی اخیستی نه کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي شاسوار او یا د دغه کلي اوسیدونکي د کروندګرۍ او ورځمزدورۍ له لارې د ژوند اړتیاوې پوره کوي. دغه کور والا خو بیخي داسې یو غریب کار دی چې ان تر د 10 کلونو رابطې خو زه پېژنم چې هېڅ چا سره بغیر دغه ګلکاري او دغه غریبکاري کا او دغه ولسونه هم ټول غریب خلک دي. دومره غټ ډرونو چې دا کله خو پرېږدی د منځه وړی لاندې زموږ ولسو کې ټولو خلکو خوب نه یې کړی. هر سړی شپې باندې وړی باندې پراته د ډېرې ویرې او د وحشت وجې ټولو ماشومانو هغه کوټو ته منډې وکړې. دغه برید وشو تقریبا د دغه سړي کورنۍ 6 کسان غړي پکې زخمیان شوي او 7 دانې له 6 دانې کوټې پکې تخریب شوي دي او څومره خلک چې دلته دا بیچاره خلک دي غریب خلک دي او ټول مزدورکار خلک دي. دلته هېڅوک داسې نشته دی چې هغه چا سره تړاو ولري. ټوله غریبه کورنۍ ده او غریب خلک دي او زموږ مشران هم دلته معلوم دي. د ننګرهار د والي مرستیال دغه پیښه تاییدوي او وایي تېره شپه ناوخته پاکستاني ډرون الوتکو د غني خیل ولسوالۍ اړوند 28مې ویالې کې پر یوه کور بمبار کړی چې د یوې کورنۍ 6 غړي پکې ټپیان شوي. دغه غمجنه پیښه بیګا شپه 11 بجې د پاکستاني ډرون الوتکو له خوا نه د 2 مزایلو په واسطه باندې منځته راغله چې زموږ د یو هیوادوال کور پکې ویجاړ شو. تقریبا د 6 په تعداد باندې چې هغې کې یوه زنانه او ماشومان هغه زخمیان شوي دي. زخمیانو وضعیت انشاءالله اوس د ډاډ وړ دی او ځاني تلفات نه لرو. البته صرف دغه کور پکې تخریب شوی دی. دا چې د دوی هدف څه و په کوم فکر باندې دا ډرون کړی دغه به وروسته معلومه شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت پر ننګرهار او خوست ولایتونو د پاکستاني پوځ د بریدونو په غبرګون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او احتجاج لیک یې ورسپارلی دی. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، د ننګرهار.